حسن بصری رحمه الله د نبی علیہ السلام نے روایت کی، نبی علیہ السلام فرمائی چې کله الله تعالی ابلیس علیه اللعنه د اسمانو سکشته کوي نو د رحمان او د شیطان جنگ سو. شیطان قسم وخوړه چې قسم می دی وی د الله په ذات باندې، اے خدای ستا په عزت او په جلال باندې چې زه تر هغو پورې ستا بني آدم پرې نږدم چې پیدا سي، تر هغو پورې چې قبر تک شته کیږي زه به ورسره خطا کوم به د مخ د خوا ورته راځم، د شا د خوا ورته راځم، د راسته طرف د خوا راځم، د چپه طرف د خوا راځم، ټوله زندگی کې بس زه کوشش کوم چې دی خطا کم. نو الله رب العالمین هم قسم وخوړه چې زما په عزت او په جلال سره دی بیا قسمی لا احجب التوبه عن عبدي حتى يغرغر بها، چې زه هم د توبې دروازې د خپل بنده مسلمان څخه تر هغو پورې نه بندوم چې زکندنې نه. دا عجیب خوشخبری ده مسلمان. ابو امامه الباهلی فرمایي نبی علیہ السلام فرمایل چې انسان په وجود کې دوه فرشتي دي، هغه ته حافظه وایي، دا کوشنیان ټول د باندې وباسي، هلته د باندې وځي بیا میټینګ وکړي، وځي ټول وباسي، دا کوشنیان ټول وباسي. نو انسان دوه فرشتې لري، هر انسان حافظه ورته وایي، یو راسته طرف کې ناست بل چپه طرف. د راسته طرف والا اعمال د نیکی لیکي او چپ طرف والا اعمال د بدی لیکي، او د راسته طرف والا فرشته په چپ والا طرف فرشته باندې امیر ده، امر کون کې د افیسر ده. راسته طرف والا فرشته په چپ والا باندې افیسر ده، نو افیسر حکم خو چپړاسی منی کنه. نو چې کله انسان عمل د نیکیو کې راسته طرف والا فرشته یو نیکی د په لس باندې لیکي، یو نیکی دی وکړه دی وایي چې یا یو نیکی کړه بلم پسې ولیکه، بلم پسې ولیکه، بلم پسې ولیکه، بلم پسې ولیکه، بل لس نیکی در پسې ولیکي. واذا عمل سیئه فاراد ان يكتبها صاحب الشمال، چې کله ګناه در څخه وسی چپ طرف فرشته والا چې کله اراده وکړي چې راستا ګناه لیکای شروع کی، صاحب الیمین سو ورته وایي امسک بنسک، یو صدقه ودرې چې لیکل مکوا، ځکه خو امیر نه کنه، امیر خو امر کوي، مامور خو بیا مخالفت نسی کولی کنه، بیا سزا ورته ملاویږي. امر ورته کوي چې ودرېش لیکل مکوا. 6 ساعته په یو روایت کې راځي، 2 ساعته په بل روایت کې راځي چې 9 ساعته. دغه چپ والا طرف فرشته چې کومه ده دا لیکای نسی کولای د راسته طرف فرشته څخه، دا امر ورته کوي چې د ګناه ملي کړه دی بنده. نو تر دې پورې چې دغه انسان بل ګناه وکړي، یو ګناه خو یې وکړله تر 6 ساعتونو یا تر 2 ساعتونو پورې دا ګناه نه لیکل کیږي د انسان، بیا بل ګناه پسې کوي، بل ګناه چې پسې وکړي هم دغه سي د راسته طرف والا فرشته چپ طرف فرشته ته وایي چې لیکای مکو، تر دې پورې چې د انسان 15 ګناهونه پوره سي. چې 15 ګناه پوره سي هلته یو سړی خامخا چې مسلمان خو یو عمل د نیکي کوي کنه، یا به لمونځ کوي، یا به روژه نیسي، یا به تسبیح وایي، یا به ذکر کوي، نو چې کله دا یو عمل د نیکي وکړه دا 15 ګناهونه الله ځینې ختموي، ډیلیټوي. ولې؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، الله تعالی فرمایي په تحقیق سره نیکی کول دا نیکیان په خپل دا بدیان میټاوي، ختموي، ډیلیټوي. نو دا 15 ګناهونه چې د کړي دي هلته خو پابندي ور باندې لګېدلی و، لیکای نه سو کولی، ځکه امر ورته کړی و چې بند څه لیکای مه کوم. دا چې ونه لیکل سو هلته نیکي وکړه، دلته 15 ګناه و، دا 15 ګناه و هم نه لیکل سو، میټاو هم سو. چې میټاو سو شیطان څه وایي؟ چغه وایي، څه وایي؟ کیف استطیع علی ابن آدم، زه څنګه په بني آدم باندې طاقت پیدا کم، زه څنګه په بني آدم باندې خپل کار او خپل عمل ومنم، څنګه په باندې کامیاب سم. انی وان اجتهدت علیه یبطل بحسنه واحده جمیع جهدی، یو عمل د نیکی وکي زه ټول ورځ ځان پسې ستړی کم،
ازما عمل د نیکی ټول دړي وړي سي ختم سي برباد سي زه ټول ورځ ځان ستړی کم چې د بنده مسلمان ګناه ځینې وسی هلته راسته طرف والا فرشته نه پرېږدي چې کله یو ګناه د انسان څه کېږي په ډېر مشکل 2 ګناه خو ډېر په مشکل 5 ګناه ته مې ځان ورسوئ ستړی مې کوي یو عمل د نیکي وکړه 5 ګناهونه یې ټول ډیلیټ کړه ختم یې صفوان ابن عسال المرادي رضی الله عنه فرمای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک څخه روایت کړي هغه فرمای چې من قبل المغرب د مغرب د جانب څخه یو دروازه ده د توبې چې الله جل جلاله پیدا کړی ده چې د هغه پلنوالی یو اوږدوالی ده یو پلنوالی ده پلنوالی د هغه مسیرة 70 سنة او 40 سنه په اندازه د لارې د 80 کالو یا د 40 کالو ده صرف بره دومره غټه دروازه ده لا يزال مفتوحا حتى لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها المر خو د مشرق څخه راوځي چې کله المر د مغرب څخه راپورته سو بیا دغه دروازه بندي بیا د دروازه نه خلاصي دا دومره غټه دروازه ده نو انسانانو په ځانو باندې کوشنی کړی ده بعض حکما فرمایي حرفة العارف 6 اشیاء د عارف بالله انسان هغه چې د الله جل جلاله معرفت د چا په زړه کې وي او د معرفت انعکاس د چا په زړه کې راغلی وي دا غ 6 علامتونه دي حرفه د کسب او کار 6 دي اول اذا ذکر الله افتخر چې کله د الله جل جلاله یادو کې د فخر پکې شرمیږي نه ور باندې بعضی خلک د الله په ذکر شرمیږي واذا ذكر نفسه احتقر او چې کله د نفس د ذات ذکر راسي د ځان حقیر وشميري او بل واذا نظر في آيات الله اعتبر او د الله جل جلاله په آیاتونو چې کله نظر واچي نو د پند او نصيحت یاد سي او واذا هم بمعصيه او شهوه انزجر چې کله قصد کې په ګناه یا په شهوت باندې د خپل ځان ته زجر ورکی خپل ځان ذلیل کی باطنی طور واذا ذکر عفو الله استبشر او چې کله هغه آیاتونه چې الله جل جلاله د خوا بندگانو ته پکې د مغفرت وعدي سوي دي دا چې کله واوري د خوشاله سي ځکه د مؤمن شان ده او ورسره واذا ذكر ذنوبه استغفر چې کله د ګناهونو ورته پیاد سي نو د الله جل جلاله لخوا مغفرت غواړي بخشش غواړي